سلام قدرمنو لیدونکو ستړي مشئ پام ور اړوم د دې مهال تازه او مهم خبرونو ته د پی ټی ایم پاڅون ثابته کړې چې ډیورنډ کرښه به خامخا ړنګېږي. ایران کې د افغانستان پخوانی سفیر عبدالغفور لیوال وایي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ پاڅون او دغه نهضت ته د پښتنو غبرګون شاوخوا 130 کاله وروسته دا ثابته کړه چې ډیورنډ کرښه به خامخا ړنګېږي. هغه زیاته کړې چې د پښتنو زوړ سیاسي لیډرشپ وروسته شو خو پرګنې یې بیخي او روښانه دي. ډیورنډ ړنګېدل فقط یو بل ولسي ټکان غواړي او بس. طالبان وايي بهرني هیوادونه حق لري چې ناقانونه کډوال ونیسي په داسې حال کې چې پاکستان کې له افغان کډوالو سره د خورا بد چلند راپورونه ورکول کیږي. خو د طالبانو د کډوالو چارو وزارت ویان عبدالمطلب حقانی وايي د پاکستان په شمول ټول هیوادونه حق لري چې ورغلي ناقانونه کډوال ونیسي. پوښتنې ترې وکړي او معلومه یې کړي چې د کوم سیاسي او یا بل هدف لپاره یې سفر کړی. د ښځو په اړه د طالبانو اتم امر وایي له محرم پرته ډاکټر ته نشئ تللی. د ننګرهار په سپین غر ولسوالۍ کې د امر بالمعروف مسؤل قاري رحمان الله د دې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې تر دې وروسته ښځه له محرم پرته ډاکټر یا کلینیک ته نشي تللی. اعلامیې کې راغلي هیڅ سړی نشي کولی له یوې ښځې سره تر 2 ځلونو زیات کلینیک ته مراجعه وکړي، یعنې یو ځل به له یوې ښځې سره مراجعه وکړي او ښځه هم یو ځل ډاکټر ته د مراجعې حق لري. طالبان وایي په سپین بولدک کې نښته نه ده شوې کوم چا د ګډوډۍ لپاره ډزې کړي دي. ماسپښین داسې راپورونه خپاره شول چې سپین بولدک کې د طالبانو او پاکستاني عسکرو ترمنځ نښته شوې، خو بي بي سي ته طالب مسؤلینو ویلي ډزې دوی نه دي کړي او نه جګړه رامنځته شوې، بلکې کوم چا د طالبانو او پاکستاني عسکرو ترمنځ د ګډوډۍ رامنځته کولو په موخه ډزې کړي دي چې دوی یې د تشخیص او نیولو هڅې روانې کړي دي. قدرمنو لیدونکو د دې ساعت خبرونه مو همدومره و. تر بیا ښه وخت ښې شېبې ولرئ.